أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د قرآن پوهنې د درسونو د لړۍ څخه 12 درس شروع کیږي. د درس عنوان دی دریابونه او د باران راتګ د قرآن کریم او معاصر علومو له نظره. مخکې د دې چې زه په اصلي موضوع یا په مقدمه شروع کوم، اوریدونکي باید کې سوچ وکړي چې آیا د باران د راتګ یا دریابونو په هکله باندې قرآن څه وایي او معاصر علوم څه وایي. د دې دپاره کوم معلومات چې وړاندې کیږي نو اوریدونکی به مخکې هغې ته ښه متوجي. که نوی معلوم کوم موضوع راځي، نوي معلومات راځي، نو دا به د هغه په ذهن کې ځای نیسي، د دې دپاره چې ښه متوجي شي. اوس راځو جز د موضوع اخلو د دریابونه د قرآن کریم او معاصر علومو له نظره. د قرآن کې د دریابونو په اړه آیتونه موجود دي، او دې آیتونو چې دي په دې آیتونو کې د قرآن یادونه شوي، خو غالبا چې مخکې ویلی شو قرآن کریم اصلا د عبرت دپاره راغلی، اصلا د پند دپاره راغلی. خلق متوجه کوي چې د الله شریعت ومني او د قیامت په ورځ باندې اعتراف وکړي. اوس هغه آیات چې د دریاب په اړه ذکر کیږي هغه څه وایي؟ دا په دې آیات کې د کفارو اعمال د هغه تیارو سره مشابه شوي چې هغه په یو ډېر بحر کې تیارې موجود وي او هغه دغه ډېرې زیاتې اوبه ولري، او په دې بحر په داخل کې یو موجونه موجود وي، یو موج د بل موج د پاسه، او د دریاب د سر نه وریځ موجود وي، او دا ټولې تیارې یو د بل د تیارو د پاسه جمع شوي وي. نو الله وایي چې د کفارو عملونه داسې، او کفار چې په کفر باندې اصرار کوي، د دوی چې د ایمان نه داسې لرې دي چې د دوی زړونو تیارې نیولې دي، د دوی په سینه کې تیارې موجود دي، د دوی جسد د پاسه تیارې موجود دي، او دوی د ایمان اورولو ته غوږ نه ږدي. آیات څه وایي؟ الله مهرباني او که ظلماتین، دا د کفارو اعمال د تیارو په شان دی، هسې تیارې فی بحر لجین چې هغه په داسې دریاب کې موجود وي چې هغه د ډیرو اوبو خاوند وي. یغشاه موج فوقه موج، چې دا دریاب تیاره کړی وي، یو چپه د پاسه د بلې چپې، من فوقه سحاب، او د دریاب د پاسه بیا څه وي، د موجون د پاسه بیا وریځ موجود وي. دا ټول چې یو چپه د بلې چپې د پاسه او پاسه بیا وریځ، دا تیارې دي چې ځینې تیارې ځینې د پاسه په پوړی شکل موجود دي. اذا اخرج یده لم یکد یراها، که دا خپله سړی په دې تیاره کې لاس راوباسي نو قریب نه دی چې خپل دا لاس وګوري. نو څنګه به چې یو سړی داسې اعمال وي او د هغې نتایج به بیا څنګه په آخرت کې وګوري؟ نو لهذا د څه شی کړی نه دی، نو څنګه بیا وګوري؟ نو ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. الله وایي چاته چې الله ایمان نه وي لیکلی رڼایي، دا څه مان پس د هغې نه چې سړی په خپله خوښه نه غواړي، فما له من نور، هغه ته به نور او رڼایي او ایمان نه وي، ځکه هغه په خپله ځان د دې رڼایي او د دې نور نه چې دی څه کړی دی،
محروم چې دی کړی دی او داسې دی خپل ځان به کړی دی. مخکې تیر شو په ترجمه او ترجمه کې چې مراد د تیارو نه چې شی دی یعنې د کفارو اعمال داسې تیارې دي او د هغوی چې دی د جهل نه دوی چې دا په اصطلاح ده د جهل ناپوهۍ نه د هغوی چې د زړونه ډک دي او داسې حیرانتیا کې واقع لکه یو چپه چې د بلې چپې د پاسه را روانې دي. نو د دوی زړونه تیاره په سینه کې تیاره او په جسد کې تیاره نو لهذا دوی نور د ایمان نه چې دی ډېر وړاندې پاتې شوي دي. دا د قرآن ظاهرو د دریاب دا شکل موږ ته تصویر کې چې دا دریاب چې دی څه شی دی یو موجي د پاسه د بل موج ډېر دریاب او همدارنګه د پاسه د هغې چې دی په اصطلاح تیارې موجودې دي. نو لهذا اوس راځو دریاب معاصر علومو ته چې آیا معاصر علوم دا خو د مفسرون نظرو معاصر علوم اوس د دریاب په اړه باندې څه وایي؟ آیا معاصر علوم ساینسدانان دې نتیجې ته رسېدلي او که نه چې دې حقیقت ته رسېدلي چې دوی د نظریات د قرآن سره څومره توافق چې دی لري؟ علماو د تجربو له مخې او د سپوږمکۍ له مخې دې حتی ورسېد چې د قرآن هغه مجمل شکل چې کوم ذکر شوی او خلکو ته چې دی روښانه کړي. راځو د ځینې د بحر علما چې پروفیسور شرایدر نومیږي. دی پروفیسور شرایدر دا د غربي المان اوسیدونکی دی. دا د بحر د غورو علماو د او نامتو علماو نه دی. کله چې د بحر کې د نتیجې لاسته راوړلې نو دا فکر و چې دا معلومات یوازې ما سره دي او شریعت د هغې نه خبره دی. نو ویې ویلې چې کله علم راشي ساینس باید چې د شریعت مخ په شا شي. اما کله چې دا په دې باندې خبر شو په دې او که ظلمات تر اخره پورې چې قرآن بحر داسې تصویر کړی چې په ډېرې اوبه وي په دې کې موجونه وي په دې کې تیارې وي نو حیران پاتې شو او آخر اعتراف وکړي چې والا دا د انسان علم نه دی ځکه قرآن 1400 کاله د مخې نازل شوی دی نو لهذا په هغو کې دا وسایل نه او دا چې په داسې دقیق شکل خبر ورکول شوی دی دا د انسان علم نه دی دا د انسان وینا نه ده نو معلومیږي چې دا د الله تبارک وتعالی وینا ده. همدارنګه بل د بحر یو عالم چې پروفیسور دور جاروا نومیږي هغه څه وکړه هم د جولجا د علم عالم دی هغه هم د قرآن په ایجاد اعتراف وکړي. هغه څه ویلي د دې آیات او که ظلمات د دې په دې برخه کې هغه وایي چې پوخه اسباب موجود نه و. موږ پوخه د اسبابو د نه موجودیت په صورت کې یو چا کولی شو چې په بحر کې 20 متره غوټه ووي. اما اوس د اسبابو په واسطه او د اسبابو له امله کولی شي چې سړی په بحر کې 200 متر چې دی څه وکړي لاندې چې دی غوټه ووهي. و کله چې موږ هغوی د اسبابو په سریعه باندې غوټه ووهو او لاندې بحر بیخ ته رسیږو نو موږ چې دی ډېرې تیارې هم تر سترګو کېږي. دومره تیارې هم سترګو کېږي هغه دې آیات تفسیر ته اشاره کړي ظلمات فوقها بعضها فوق بعض. هغه دا موضوع څه خیل تصویروي هغه وایي دا څنګه تیارې د پاسه د بلې تیارې هغه وایي چې د ټول د بحر کې موږ ګورو اووه رنګونه موجود دي. کله چې سور دی زیړ دی شین دی او همدارنګه چې اسماني شین دی او بیا برتقال د مالټې په شکل او داسې نور. کله چې لاندې موږ ځو د یو رنګ نه چې تیریږو تیاره راځي اخر د ټولو رنګونو نه هغه رنګ ختمیږي چې هغه د مالټې په رنګ دی. نو چې کله څومره لاندې کېږو تیاره راځي چې دا یو رنګ ورک شي پسې بل رنګ او پسې بل رنګ. نو لهذا د هغه څه دي چې
کله چې اخر ته رسیږو ټول رنګونه د منځه لاړ شي. دا همدا معنا چې تیاري د پاسه د بلې تیاري چې دی راځي. معاصر علوم د دې آیت په اړه چې موج من فوقه موج، یو چپه د بلې چپې د پاسه. دې آیات ته چې نظر وشي او د معاصر علومو نظریاتو ته فکر وشي، سړی دې نتیجې ته رسېږي چې قرآن حق کلام دی، د الله کلام دی او په دې کې شک او شبهه نشته او دا د انسان کلام چې نه دی. نو دوی علما څه وایي؟ علما وایي چې د ساینسدانان علما چې د دریاب د لاندې ژورې برخې او د دې لاندې ژورې برخې او د پاسه د دریاب برخې د منځ کې چې د موجونه موجود دي، په دې منځ کې چې د چپې موجود دي، چې دې ته سړی وګوري د هغې نه داسې تعبیر کولی شي چې دریاب لاندنۍ غاړه چې موږ یې ګورو او د دریاب دا پاسنۍ غاړه چې موږ یې ګورو په دې منځ کې چې دی چپې موجود دي. نو لهذا دا شکل د ځان دپاره غوره کوي لکه چې چپه د بلې چپې د پاسه وي. نو دې نتیجې ته رسېږي چې د قرآن اعجاز چې قرآن څه وخت مخکې دا خبره چې دی کړې وه او لهذا نن چې دی خبره صحیح کېږي. دا د بل موضوع ته چې د باران نزول د قرآن کریم او د معاصرو علومو له نظره باران څنګه راځي؟ یو ور به په خلاصه ډول باندې یو د آیات مفسرون نظر به اوله وایم او پس د هغې د چې قرآن څه وایي او د مفسرون نظر څه دی، وروسته و بیا د معاصرو علومو نظر ته چې دی انتقال شم. راځو قرآن څه وایي؟ د قرآن د آیاتونو خلاصه دا ده چې الله تعالی په اسمان کې وریځو ته حرکت ورکوي. دا بیل ټوکړه ټوکړه وریځې دا د باد په واسطه باندې سره را نږدې کېږي سره نښلي. کله چې ونښلي بیا دا وریځې پوړی پوړی چې دی جوړې شي. کله چې پوړی پوړی جوړېږي بیا د هغې د منځه باران راورېږي او کله که همدارنګه دلته په اسمان کې همدارنګه خوالی چې موجود وي یا ګلی چې موجود وي، کله د هغې نه دا په اسمان کې موجود دی دا پوړی پوړی نه کله د هغې نه بیا ګلی راورېږي. دا د قرآن د دې حکایت موږ ته کوي. او اوس به بیا چې دا آیات ترجمه کم او وژباړم نو بیا به د معاصرو علومو نظریاتو ته انشاء الله انتقالیږم. الله مهرباني کوي. الم تر ان الله یزجي سحابا، ته نه ګورې تا ته معلوم نه دي ای محمده چې الله تبارک وتعالی یزجي سحابا وریځو د په اسمان کې حرکت ورکوي، ثم یؤلف بینه بیا د دې وریځو ترمنځ یو ځایوالی راولي چې حرکت راشي ټول سره یو ځای شي. ثم یجعله رکاما بیا دا وریځ چې دی یو کله نږدې کېږي او د بل پاسه پوړی جوړوي. په دې وخت کې فتر الودق یخرج من خلاله، په دې وخت کې باران راوځي د هغې د سورۍ نه او د هغې د منځ نه. او همدارنګه الله چې دی بیا کله کله ګلۍ په شکل راوروي. وینزل من السماء من جبال فيها برد، او الله نازلوي د هغه غرونه د یخو د غرونه پاس د ګلۍ د غرونه چې دا په هغې نقطې ته چې دی په اصطلاح وریځې رسېدلي وي او نلها د هغې نه بیا چې دی ګلۍ راوروي. کله چې راورېږي فیصیب به من یشاء، الله دا باران رسوي ورلیږي چاته چې خوښه شي، ویصرفه عن من یشاء او چاته چې خوښه شي د هغه نه یو خواته کې هغې ته نه ورسوي. یکاد سنا برقه یذهب بالابصار، او د دې سره کله کله په اسمان کې چې د برېښنا پیدا کېږي او قریبه ده چې دا د برېښنا کپړک وپړک کله سترګو دید ته ضرر ورسوي او د منځه یې ویسي. دا د آیات د صراحت نه معلومېده. دویم آیات په دې باره کې داسې دی چې الله الذي یرسل الرياح، دا آیات د مخکینی آیات سره په مفهوم کې سره برابر، خو دا آیات د هغې نه څه مختصر او لنډ دی. الله مهرباني کوي چې الله الذي یرسل الرياح، الله هغه ذات دی چې بادون ته رالیږي
فتثیر سحابا هغه بیا وریځ ته حرکت ورکوي فیبسطه فی السماء دا وریځ په اسمان کې خورې کوي کیف یشاء څنګه چې الله خوښه شي ویجعله کسفا دا وریځې بیا ټوټې ټوټې کوي او بیا سره وریځې کېږي وروسته فتر الودق یخرج من خلاله ته به ګورې چې دا باران د دې وریځو د سورۍ نه هم د وریځ د ما نه رانازلېږي واذا اصاب به من یشاء من عباده کله چې الله تعالی دا باران چاته چې خوښه شي او په هغې باندې راوری اذا هم یستبشرون دا خلک چې دی بل ته ځي چې الحمدلله باران خو وشو او چې دی وشکالي وه نو د قرآن له مخې او د مفسرینو د نظریاتو له مخې اول چې دی په اسمان کې وریځ باد حرکت ورکوي دا وریځ چې دی ټوټه ټوټه یو د بل سره بیا دا وریځ یو د بل پاس یو پوړۍ جوړه شي او د هغې د منځ نه کله باران او کله چې دی ګلی او کله چې دی نور څه راوریږي معاصر علما اوس د باران د نزول په باره کې چې دی څه وایي دا معاصر علمي نظر په دې باره کې څه دی معاصر علما وایي چې ځمکه د شمسي نظام نه یو په اصطلاح ټول نه یو په اصطلاح یو برخه د هغې ده او ځمکه چې دی څومره اوبه چې په ځمکه کې موجودې دي په یو شمسي نظام په یو په اصطلاح کې په یو برخه کې هم موجودې نه دي دغه د اوبو برخه چې په دې ځمکه کې موجود دي د 1350 نه تر 1360 میلیون کیلومتر مکعب ته چې دی رسیږي دغه اوبه چې د ځمکې د لاندې نه موجودې دي دغه ځمکه دغه اوبه د الله په قدرت باندې د بخار په شکل د پورته راځي د ځمکې د چاودون نه چې دی پورته کیږي د چاودون باره کې و چې د بورکان نه راپورته کیږي بورکان څه معنا چې د ځمکې د غرونو په بیخونو کې د مخروط په شکل یو څه چې سوری لري د هغې نه چې دی دا بخار دا غازونه او دا لوګي چې دی راپورته کیږي دا چې پورته روان دي کله چې پورته ځي هغه ځي ته ځي چې هلته جوي تغیرات چې دی رامنځته کیږي دا چې کله پورته روان دي دا د بحر د سطحې نه پورته 14 کیلومتره مربع په شاوخوا کې د استوا د خط د پاسه چې دی هلته چې دی ځان بسوي او د شمالي او جنوبي قطبونو ترمنځ 10 کیلومتره مربع په شاوخوا کې په اصطلاح باندې د خط استوا نه پاسې د ځان رسوي څومره چې بخار پورته کیږي هماغومره د حرارت درجه کمیږي حتی کله داسې کیږي د بخار چې پورته ځي د حرارت درجه تحت 0.8 درجو ته چې رسیږي او دغه برخه د ځمکې د غازي برخې 2 په 3 برخې باندې شامله ده چې هغه 6.8% ته رسیږي او که دې څخه لږه ډیره شي نو 15 میلیون ټن ته رسیږي د هغه ساحه ده چې د ځمکې نه چې دی پورته چې دی په اصطلاح ګڼیږي او زیاتیږي او دا چې دی بیا هلته وریځ جوړوي چې دغه وریځ په اسمان کې ټوټه ټوټه شتون لري لکه مخکې آیت کې ورته اشاره وشوه دا ټوټې یو د بل سره جمع کیږي په منځ کې په دوی خپله کله چې په ټوټې سره جمع شوي په منځ کې چې د تلقائي او خود به خوده د دې باد راپورته کیږي دا باد حرکت پورته خواته روان دی دا خپله دا وریځې د ځان پسې راکش کوي کله چې وریځې د ځان پسې راکش کوي نو وریځې چې دی پوړی او دا چې دی جوړوي لکه فوقها من فوق باش بعضې ورته اشاره وشوه چې دې ته رکام وایي لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه کله چې دا عملیه ودرېږي دا د وریځې کش کول او پاس چې دی وریځه خپل ځان ونیسي نو دلته د جوي تغییراتو له امله کله باران وریږي کله ګلی وریږي او کله ونه واوره وریږي همدارنګه جوي تغییراتو له امله کله و چې دی اوازونه غروپور د اسمان جوړیږي کله چې د برېښنا جوړیږي او کله نور داسې یو څه جوړیږي چې څومره جوي حالت تقاضا او غوښتنه کوي نو که چېرته بالفرض بخار پورته شي او پورته دا بخار چې د یخوالی پیدا نه کړي نو دا بیا د باران په شکل بیرته چې د ځمکې ته نه راته بلکې همالته به پاتې کېده راځو دې موضوع ته کله چې باران را نازل شي دا باران چې راځي دا باران
د ځمکې ټیټو برخو ته چې دی ځان رسوي تر څو د ځان دپاره د جذبېدو لاره چې دی پیدا کوي او په نتیجه کې د دې نه چې دی بحرونه او محیطات او داسې نور څه جوړیږي. نو مقصد دا دی چې اوس راځو د دې داسې پایله څه شوه، د دې نتیجه څه شوه، د دې چې د اعجاز صورت څه دی. د دې پایلې دا شوي کله چې د قرآن ترمنځ او د معاصر علوم ترمنځ تطبیق راځي، نو که چېرته سړی په دې سوچ وکړي، حتی همدا علت دی چې ډېر معاصر علما مسلمانان شوي، خاص ساینسدانان لکه مخکې چې ما تاسو ته اشاره وکړه، نو خپله په دې اعتراف کوي چې دا د الله کلام دی او دا د انسانانو خبرې نه دي، خود به خوده په دې اعتراف کوي. خو متاسفانه په یو شي کې موږ ډېر نیمګړي کاشکې او کاشکې چې مسلمانانو دغه اسلام خلکو ته په خپلو اعمالو کې ښودلی وي، او که مسلمانانو د اسلام خلکو ته په خپلو اعمالو کې ښودلی وي او دغسې ساینسي تجربې او دغه ساینسي دلایل او د قرآن سره تطبیق د رادیو او د نیټ او بل نه چې دی ویل شوی وي او خلکو اورېدلی وي، نو په نړۍ کې د مسلمانانو نسبت چې دی ډېر چې دی زیات وي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.